یاده ناسته چې د ولایت په مقام کې جوړه شوې وه پکې امنیت قومندان، ملي امنیت ریاست مرستیال، ولایت مقام دفتر رئیس، جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر او ګڼ شمېر مدني فعالانو برخه اخیستې وه. مدني فعالانو او ځوانانو په دې ولایت کې د ملي پولیسو د تشکیل کمښت، د کلونو راهیسې په دولتي چوکیو د یو شمېر مسؤلینو پاتې کېدل، د غیر راجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور، د یو شمېر کورنیو له لوري د دوی د کسانو ګمارنه، پر موټر سایکلونو د 2 کسانو ګرځېدل او یو شمېر نور د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو ستر لاملونه په ګوته کړل. دوی په یادو برخو کې ننګرهار والي او نورو مسؤلینو څخه د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه او همداراز زیاته کړه که په یادو برخو کې ستونزې حل نشي خپل غږ به مرکزي ادارو پورې ورسوي. مدني فعالانو او ځوانانو همدارا ژمنه وکړه چې د تیر په څیر به د خپل نظام څخه ملاتړ کوي او هم به د قانون په پلي کېدو کې او امنیت په ټینګښت کې د پولیسو سره همکاري لا زیاته کړي. ننګرهار ملي امنیت مرستیال د دښمنانو ناسم تبلیغات له حقیقت لري وبلل او زیاته کړه امنیتي ځواکونو تل د خپل ولسونو پر مټ دښمن ته ماتې ورکړي او د هغوی ټول شوم پلانونه شنډ کړي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وویل د وروستیو پیښو د رامنځته کېدو له امله یې د دویمې حوزې 2 او 6 ماموریتونو د امیرونو دندې ځنډولي او دمګړۍ تر تحقیق لاندې دي. هغه زیاته کړه د تیرو 3 میاشتو په موده کې 194 جنایي پیښې په مرکز او ولسوالیو کې رامنځته شوي چې د 149 قضیې واړوندې 192 تنه تورن کسان نیولي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته هم ورپېژندل شوي دي. ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي ویل پولیس هڅه کوي چې د جرمونو کچه راټیټه کړي او ډاډ ورکړه هغه امنیتي مسؤلین چې په خپل ورسپارل شوو دندو کې بېغوري وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. صلاحکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د مدني ټولنو له استازو او ځوانانو مننه وکړه چې ترې ولایتي ادارې سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کړې. نوموړي د دولت او ولسونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې د امنیت په ټینګښت او نورو برخو د پیاوړتیا لپاره اړینې او اغېزمنې یادې کړې. هغه زیاته کړه ناسم تبلیغات د ولسونو ذهنونه زیانمنوي او د ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه ګټه پورته کول د خپل ولس سره ستر خیانت دی. نوموړي مدني فعالانو او ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې په ادارو کې به د حل په موخه تغییرات راولي او هم یې له دوی څخه غوښتنه وکړه چې ولایتي ادارې سره په هره برخه کې د پخوا په څیر خپله همکاري دریغ نه کړي.